دلته شربت ګله یوازې 12 کلنه وله، خو د سترګو په تل کې د جګړې ستړیا د لویانو له عمره هم درنه ښکارېدله. په 1940 کال کې د پاکستان د کډوالو د یو ښوونځي د ګرجنو خویندو په منځ کې د سټیومک کړي کیمرې د هغې د شنو سترګو طوفان ولیده. نوم یې چا وانخیست. د سلګونو تیتپرکو ماشومانو له ډلې یو ناشنا مخ و. خو کله چې په 1915 کال کې د نیشنل جیوګرافیک پر پاڼه د غږ خپور سو، نړۍ ورته ودرېدله. له ګمنامه انجلۍ څخه د یو ملت د درد نښه سوله. د عکس تر شا ژوند چپ و. کلونه تېر سول او څوک نه پوهېده چې دا نظر، دا غمجن شنه څراغونه اوس په کوم لوري بلیږي. په 90مه لسیزه کې مجلې هڅه وکړه چې هغه ومومي، خو د جګړې دوړې د هرې دروازې نوم راب کړی و. تر هغې چې په 2002 کال کې د جنوري په یخ سهار کې یوه ډله په افغانستان کې د یوې هیرې سیمې تر چاڼ لاندې هغې ته ورسېده. سټیومک کړي بیا هغه سترګې ولیدې، خو دا ځل د یوې مور د 3 لوڼو سرپرسته. شربت ګل خپل مشهور عکس هېڅکله نه و لیدلی. نږدې 18 کاله وروسته کله چې ورته وښودل سو، داسې وه لکه څوک چې خپل زوړ درد بیا له خاورو راوباسي. 2 لسیزې لاړې او د هغې برخلیک یو ځل بیا بدل سو. په 2021 کال کې په 49 کلنۍ کې د طالبانو د راتګ له سیوري سره شربت ګل افغانستان پرېښود. د یو حکومت د مرستې په ترڅ کې ایټالیې ته یوړل سوه. له جګړې نه لرې، له ویرې نه لږ شیبه لرې. دا د یوې نجلۍ د ژوند کیسه نه ده، دا د 40 کلونو د جګړې، د زړونو د ماتېدو او د بقا د مبارزې روایت دی. د یوې ناپېژندل شوې کډوالې تر نړیوال سمبول پورې او په پای کې د یو ارام ساه تر موندلو پورې.